سپے سمرا بیکار دے. حسن بصری سے وہی سپی کے لس صفتون ډیر خری پکار دا دے چې هر انسان ځان کې دا لس صفتون راولي. لس صفتون پکې ډیر خری. یو دا دے چې همیشه وږي سپے ځان مړای نه، او همیشه چې وږي دا من داب الصالحین، دا د نیکانو د خصلت نه ده. نیکان خلق ځان نه مړای. حضرت یوسف علیہ السلام با چې دومره وږی نشو چې راو به غورځېده، نو هغه وخته پورې ډوډۍ نه خوړه. چا ورته وی قربان داسې ولې کې؟ وی چې د غریب حال رانه هیر نشي، زه چې موړ یم نو زه به د وږي د حال نه څه خبرېږم. نو سپي کې یو ښه صفت دا دی چې دی همیشه وږی، او دا د نیکانو صفت دی. دویم نمبر ښه صفت پکې دا دی چې د سپي دپاره یو خاص ځای معلوم نه، کم فکر کړی کله یو ځای کې کله بل ځای کې، او دا د متوکلینو صفت دی. چا په الله باندې توکلی د هغوی دا صفت دی. دریم نمبر د سپي صفت دا دی چې د شپې نه ویده کېږي، او که ویده کېږي ډېر کم. دا د عاشقانو صفت دی. محبین او عاشقان د شپې خوب نه کوي. اصل کې دا سپی چې دی د آدم علیہ السلام وجود مبارک چې جوړ شو او برابر شو، روح پکې لا نه واچولی شوی. شیطان علیه لعنت ورته تیرېده ور باندې، نو لاړې پې توکړې. هغه لاړې د آدم علیہ السلام په خېټه وغورځېدې. الله جبریل علیہ السلام ته حکم وکړ چې د دې لعین دا لاړې تې لرې کا. نو جبریل علیہ السلام په ګوته مبارکه باندې د آدم علیہ السلام د خېټې نه دغه د ده دا لاړې لرې کړې، او هغې سره د آدم علیہ السلام د بدن نه خټم لرې شوه. دې وجې نه مونږ او تاسو که نوم هم لیدلی نوم کن دی. بیا د دغې خټې نه الله سپی پیدا کړی. نو سپي کې درې صفات دي. یو د شپې خوب نه کوي، دا د جبریل علیہ السلام د ګوتې اثر دی، هم ورسره لګېدلی وه. دویمه دا ده چې ته په لاره تېرېږي هېڅ ورته مه وایه، خو غپېږي در پسې، او که اراده یې وشي نو ټیچي دی. دا د هغه شیطان د لاړو اثر دی. درېیمه دا چې وفادار دی. دا د آدم علیہ السلام د خټې نه پیدا دی، نو انسان سره انس ډېر دی. نو حسن بصری رحمه الله فرمایي دریم صفت پکې دا دی چې د شپې نه ویده کېږي، او دا د عاشقانو او د محبانو خصلت دی. څلورم دا چې سپی میراث نه لري. ان مات الکلب لا میراث له. که سړی مړ شي سپی مړ شي نو میراث نه لري، او دا میراث چې نه لري دا د هغه خلکو صفت دی چې څوک دنیا سره محبت نه ساتي، میراث یې نه تقسیمیږي. شپږمه دا چې په ځمکه کې د ټولو نه کمزوری ځای او په هغې کیني نو په هغې خوشحالی، غم یې نه کوي. دا د متواضعینو صفت دی، څوک چې عاجز طبیعت وي. اومه دا که د سپي په ځای باندې څوک غلبه حاصله کړي او ځای ترې ونیسي، دی هغه سره لانجې نه کوي، هغه ځای پرېږدي او ځي. دا د راضیینو صفت دی، څوک چې د الله په فیصلې باندې خوشحاله. اتم نمبر دا که مالکي ووهي او ویشړي او بیا ورته یوه ټوټه ډوډۍ واچوي، فوراً بیا را منډه کوي، نو دا د خاشعینو صفت دی. نهم نمبر دا چې کله د خوراک وخت راشي نو دی لرې ناستي. مالک چې خوراک کوي نو سپی ترې نه لرې ناستي، ځان یې غلی کړی. دا د مسکینانو صفت دی. لسم نمبر دا چې کوم ځای نه لاړ شي بیا هغه ځای ته راګوري نه، دا د محزونینو صفت دی. اولیاء کرامو کې یو مرتبه ده. غرض دا چې په زناورو کې هم ښه صفتونه شته، نو الله فرمایي چې ستاسو غوندې دي، معنا په دې خاصو صفتونو کې ستاسو غوندې دي. مفید طالبین د طالبانو کتاب دی، په هغې کې یو بادشاه وزیر ته وایي
وزیر نن دې څه کار کړی؟ وی اخذت من کل شیء احسنه، هر شي کې مې ښه صفت راغونډ کړی. ورته وی قال فما اخذت من الخنزیر، خنزیر کې کم ښه صفت دی؟ قال بکوره لحوائجه، خنزیر کې ښه صفت دا دی چې خپل ضرورت لپاره سار وختي وځي، سار وختي وتلو کې برکت ډېر. نو حیواناتو کې ښه صفتونه شته. نو تشبیه په دې کې ده. الله وایي ستاسو غوندې دي. څه معنا؟ څنګه چې تاسو په رزق کې الله ته محتاج یې، داسې دا ټول حیوانات هم الله ته محتاج دي. دویمه خبره دې مقام کې دا ده، الله د حیواناتو تذکره او د مارغانو ځکه وکړه چې انسانانو نه به الله د مارغانو او د ځناورو متعلق پوښتنه کیږي. که چا غوا ساتلې وه، وزې ساتلې وه، میخې ساتلې وه، د هغې په اوبو کې کمی وکړه، دې مالک نه به الله پوښتنه کوي. د هغې په وښو کې کمی وکړه، دې مالک نه به الله پوښتنه کوي. د ده رعیت دی، کوې وهل د ده نه به الله پوښتنه کوي. اکثر قمقل سړی غوا ته یا بل څه ته یا خوسي ته کوتک ونیسي او وها او وها، هر څومره کوتک یې دی چې په ځان خوښي دومره یې ووهه. دا کوتک به الله دې غویي ته ورکوي او تا ته به یې نیسي، نو خلاصېدی ترې نه شي. نو که مالونه وهل که نه، نو دومره وهل ورکوي چې بیا یې خپله برداشت کوئ. دا داسې نه ده چې ومې وهه او دې غږ ونه که او زه بس خلاص شوم. دا مالک لري، دا خالق لري، دا رب لري، داسې بدل بدر نه واخلي. تا خو لا بیا هم ګزاره کوله چې غویي ته کوتک ورکړې، نو څه دې خیال دی؟ زور پکې څومره ډېر. نو وایي دا معنا ده چې سړی به خپلو ماتحتو باندې رحم کوي. بای سړي مزدوران ساتلي، د سر په کور کې مزدوري کوي، چوکیداری کوي. الله به د دې کور والا نه په باره د مزدورانو او چوکیدارانو کې پوښتنه کوي. د دوی د ډوډۍ لحاظ به ساتي، د اوبو لحاظ به ساتي، د کالیو لحاظ به ساتي. داسې کار به ورباندې نه راولي چې هغه د دوی د بوج نه بالاتري. دا ټول دې کې داخل دي. ګوره چا مزدور سره، نوکر سره، چوکیدار سره زیاتی وکړه، په ورځ د قیامت به ترې الله بدل اخلي. دې شیونو کې ډېر احتیاط کوئ. اصل کې البلایا علی متن البلایا، نعمتونه د مصیبتونو د پاسه چې ستا مال دومره ډېر شه، زور دې دومره ډېر شه، طاقت دې دومره ډېر شه چې لاندې ماتح خلک دې پیدا کړه، نو ذمواري دې هم ډېره ده. یو قدم په احتیاط کده. ګوره الله به درنه پوښتنه کوي. د کور مشر شوې، ستا د ښځې متعلق، د بچي متعلق د دې پوښتنه به درنه کوي. دا زموږ ملګري چې وځي بازار کې میان خوري او کړیانې خوري او کور ته چې دی دال او لوګانو ګلپیان راوړي، د دې پوښتنه به الله درنه کوي. بازار کې دی غوښې وخوړې او بوتلې دې وچیکلې او سیخان دې وخوړه، کور ته یې هم راوړه. هوټل والا ته وویل لکه دومره خوراک تیار که چې ما وخوړه چې زما بچي او چوکیداران او ملګري او دوستان یې وخوري. د دې به درنه الله پوښتنه کوي. داسې نه ده چې ځان دې موړ کوه هغوی ته الوګان راوړئ. دا صحیح کار نه دی. الوګان هسې زما بدې شي، دا ګیس پیدا کوي، دا هغه شته عقل هم سړي نه لرې کوي. نو چې خپله مو بازار کې خوراک وکړه، نو کور ته هم راوړئ، خپلو مزدورانو چوکیدارانو باندې هم خورئ. او که مو نه خوړه، الله بیا درنه پوښتنه کوي. هم د دې آیت متعلق مفسرینو لیکلي دي. ښه، د ځان نه نه ویم درته. دلته یو بله مسله ده، هغه دا ده چې ډېر خلک وایي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هم زما غوندې دی، الا امم امثالکم. او بل آیت وایي قل انما انا بشر مثلکم، زه ستاسو غوندې بشر یم. ګوره داسې ونه وایئ. دا قرآن کریم چې فرمایلی دي چې رسول الله مبارک ستاسو غوندې دی، نو څه معنا؟ تاسو چې څنګه خدایان نه یئ او بندگان زما یئ، داسې زما دا پیغمبر هم خدای نه دی. اصل کې د صحابه
د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره مینه ډیره محبت ډیرو او د چا چې مینه ډیره بیا د خپل محبوب صفاتونه د حد نه زیات کوي عیسایانو د عیسی علیه السلام سره مینه ډیره وه نو خدای ورته ووی که نه خدای ورته ووی نو الله فرمایي چې زما پیغمبر ته خدای ونه وایي دا ستاسو غوندې بشر دی ستاسو غوندې مخلوق دی دا خدای نه دی د دې خبرې دا مقصد نه دی چې مونږ او تاسو به وایو زمونږ غوندې دی زمونږ دوه سترګې دي د هغه هم دوه سترګې زمونږ دوه غوږونه دي د هغه هم دوه غوږونه دا خبره خو صحیح ده خو د هغه په سترګو کې چې کم کمال و هغه ستا په سترګو کې چېرته دی د هغه په غوږونو کې چې کم کمال و هغه ستا غوږونو کې چېرته دی د هغه په خوله کې چې کم کمال و ستا په خوله کې چېرته دی د هغه په لاسونو کې د هغه په پښو کې رسول الله مبارک او صحابه په یو سفر تلو لاره کې اوبه ختمې شوې او د مونځ وخت راغی صحابه او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی د مونځ وخت راغی او اوبه نشته دوه صحابه یې ولېږل وی وګوره که چېرته اوبه پیدا شي هغوی دې غرونو ته وکته خو پیدا نه شو یوه ښځه را روانه وه او دوه مشکونه په اوښه باندې اچولي و دی په منځ کې ناسته وه هغه ښځې ته ورغله ورته وی اوبه راکړه هغه وی اوبه نشم درکولی وی دا اوبه د کم ځای نه راوړی وی پرون دا وخت روانه شوي ومه او اوس ایله دلته راورسېد سړي وي ساته مې مزل کړی زه اوبه نشم درکولی ورته وی سړي دې کور کې نه ووی نه هغه کارونو پسې تلي ویلي اوبه راکړه وی نشم درکولی هغه ښځه سره د اوبو نه راوسته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته وی اوبه خو نه وی خو دغه زنانه سره اوبه وی او نه یې راکوي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل اوبه به راکې وی قربان نه در کوم وی راکې به ادمش خوله خلاصه کړه او صحابي ته وی ورشئ لوښی راوړئ لږې اوبه یې پکې واچولې جام کې یا سطل کې او په هغې کې رسول الله مبارک ګوتې مبارکې نه کړې او د ګوتو مبارکو نه چینه روانه شوه دومره اوبه راووتې چې صحابه سره څومره لوښي وکنه دا ټول د اوبو نه ډک شو او هغه ښځې ته هغه واپس هغه مشک وتړه ورته وی زنانه د الله بندې موږ ستا اوبه نه دي کمې کړي ګوره هغې ورته وی قربان اوبه کمې شوي نه دي زیاتې شوي دي مخکې به د مشک غاک کو شړپ شړپ غاک به یې کو نو شړپ هله کوي چې ځای پکې خالي که ویلې اوس یې هغه هم بند که معلومېږي دا چې اوبه پکې ډېرې شوې بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم صحابو ته ووی دې ښځې د سره احسان وکړه لږ چنده راغونډه کړئ چنده یې راغونډه کړه او یو پنډ یې ورته تیار کړه ویې ځه چې خپل کلي ته لاړه هغې ورته ډېر وخت یې تېر نه کړ قیسه یې ورته وکړه ټول کلی راغی او په رسول الله مبارک باندې ایمان راوړ نو لاسونه خو دې شته خو هغه کمال پکې کم دی نو دا خبرې ونه کوي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زما غوندې دی موږ او تاسو ټول د الله د نبي ویښته ته هم نشو رسېدلی دا د بیادبۍ خبرې دي او قرآن کریم کې چې راغلي دي نو هغه دا معنا ده چې خدای نه دی څنګه چې تاسو مخلوق یې او خدایان نه یې داسې زما پیغمبر هم مخلوق دی او خدای نه دی زه یو ځای ته تللی وم هلته یو مولوي صاحب او هغه وی چې زما علم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله نه ډېر دی ما ورته وی علم د ډېر دی وی ډېر زیات مې الله خو موږ سره غټ احسان په دې وکړه چې د امام صاحب نه غټ عالم سره مو ملاقات وشو نو مسلې پوښتنه وکړم ویلې وکړه مې الله فرمایي وما محمد الا رسول نه دی محمد مګر رسول ته د دې معنا وکړه وی نه دی محمد مې څه شی نه دی وی رسول دی ما وی تا وی نه دی دا نفي تا د څه وکړه وی دا مشکل کشا نه دی او عالم الغیب نه دی مې دا چا لیکلي یا په ځای ودرېد ما ورته وی د آیت دا معنا ده خدای نه دی چې نه به مړ کېږي وما محمد لیس هو ربا لا يموت دا خدای نه دی چې نه به مړ کېږي ستاسو غوندې بنده دی په تاسو مرګ راځي په تم راځي نو قرآن کریم کې الله در خپل پیغمبر نه نفي د الوهیت کوي اسې بعضې خبرې د عقل سره تعلق لري که ته پلار ته وویل
چې پلاره ته خو بس زما غوندې انسان یې خفه کېږي که نه خفه کېږي که استاذ ته ووایې چې ته زما غوندې سړی خفه کېږي که نه خفه کېږي تا ته مزدور وایي چوکیدار درته ووایي چې ته زما غوندې نه خفه کېږي او ته د الله پیغمبر ته وایې ته زما غوندې داسې خبرې ښې نه رسول الله مبارک صحابه